غیبت و دې ته ویل کیږي چې یو څو انسانان سره کښېنسته او د یو داسې چا په اړه خبرې شروع کړې چې هغه دلته نسته او د هغه بد دلته بیانوي، داسې بد که چیرې هغه په خبر سي خوا په بدي، ولو که هغه بد په هغه کې وي مګر بیا هم د هغه تر شا چې بیانوي و دې ته غیبت وایي. په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، په تاسو کې یو د بل غیبت مه سره کوئ. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، وایي آیا په تاسو کې یو څوک دا کار خوښوي چې د خپل مړه ورور غوښې دې وخوري؟ فکرهتموه، الله وایي تاسې نه خوښوئ. نو لکه څنګه چې دا نه خوښوئ چې د خپل مړه ورور غوښې وخورې، دغه رنګه دا غیبت هم دونه بد عمل دی چې ته په یو مسلمان کې د هغه تر شا ګډ یې، د هغه بد بیانوې، هغه بد که په ده کې یې که نه خو دا چې دی په هغه خوا بدي او د هغه تر شا ته ګډ یې، دا داسې دی لکه د مړه ورور غوښې چې خورې. په یوه روایت کې مبارک علیه السلام د غیبت څونه لو سزا بیان کړې ده. مبارک علیه السلام وایي الغیبة اشد من الزنا، غیبت تر زنا نه لویه ګناه ده. اوس نو یو مؤمن چې په بل کې ګډ وي ته هغه ته ووایه چې ولاړ سه زنا وکړه، څونه بد به یوسې؟ وایي ظالمه دا څه راته وایه، پر ما چې د بد انسان خیال کړی دی زه ولاړ سم زنا وکړم؟ دا زنا ډېره لویه ګناه ده او دی لویه ګناه بولي، خو په دې بیا نه دی خبر چې کم غیبت دی کوي دا تر زنا لا لو ګناه ده. په دغه بیا سر نه دی خلاص او یا په دغه باندې دی قناعت نه کوي. مبارک علیه السلام وایي د زنا ګناه څونه لو ګناه ده، خو د یو مؤمن او مسلمان غیبت د هغه تر شا کول دا تر زنا لویه ګناه ده. العیاذ بالله، که چیرې یو مؤمن مسلمان واده والا او یو مؤمنه ښځه واده والا دی دواړه یو د بل زنا سره وکړي، سزا یې څه شته په شریعت کې؟ سزا یې رجم دی، یعنی په خاوره کې به ښخ کړل سي، سر به یې راویستل سي، مسلمانان به پر راټول سي او په ډبرو به دوی سنګساروي، تر هغه وخته به په ډبرو ولي تر څو چې د دوی ساه خیږي. دا د قرآن د آیته څخه دا سزا راغلې ده د زناکاره دپاره. نو چې د زنا دونه لو سزا ده او مبارک علیه السلام وایي غیبت تر زنا لویه ګناه ده، نو د غیبت به څونه لو سزا د معراج شپه چې کله مبارک علیه الصلاة والسلام و اسمانو ته تللی دی او بیا جنت او دوژخ به د مبارک الله تعالی لیدلی دی، پر یو ځای باندې دی روان دی، انسانان ویني چې د اور په لمبو کې دي او دا نوکان یې د اوسپنې دي او دا خپل د مخو د سینې غوښې دا رقم پرې کوي. جبرائیل علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه ولې جبرائیل دا ولې په دې عذاب اخته دي؟ ولې د الله رسوله دا ستا د امت هغه کسان دي چې دوی به د نورو مؤمنانو تر شا د هغو غیبت کاوه. پخوا دا مشهوره وه چې ښځې سره کښېني نو غیبت کوي د درېیمې ښځې، مګر نن ورځ متاسفانه په نارینهو کې هم دا مرض ډېر عام سوی دی او د مجلس یو حصه یې بولي چې دوه سره کښېنسته درېیم به راغوزار کړي او بیا که ورته ووایه چې صاحبه دا غیبت لویه ګناه ده دا مه کوه، وایي زه خو د ده پر مخ هم درته ویلی سم. نو چا درته وویل چې د ده پر مخ نسې ویلی؟ خو دا چې د ده یو عیب د ده تر شاته بیانوې دا غیبت دی او دا تر زنا لویه ګناه ده. نو د ژبې په ذریعه چې یوه لویه ګناه کیږي عموما هغه د غیبت ګناه ده. مسلمانان باید د غیبت سزا نه وګرځي. په یو مجلس کې کښېنستې د بل بد مه بیانوه، که یو بل بیانوي لا وایي هغه راوګرځوه چې وروره ولې چې ته غیبت کوې د ګناه میټر چې چالانده سو ګناه ګټې او ستا د نیکۍ میټر د هغه خواته چالانده سو، ستا نیکۍ و هغه ته ورکول کېږي او د هغه ګناه ستا در په شا کېږي، نو تا د هغه ته ګټه رسوې که تاوان؟ د غیبته څه باید ځان راوګرځو.